اوس په بل بیمې تاسو سره خبرې کوم. په میډیکیر مې خبرې وکړې، سونر کیر مې خبرې وکړې، تاسې لرئ. یو بله بیمه چې د ولسمشر اوباما په وخت کې دا منظوره سوه، هغه اوباما کیر ورته وایي. یعنی دا بیمه هم کولی سئ تاسې لاسته راوړئ. دا د اوباما د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بیمه ده. همدا یې نوم دی. دا په هغه وخت کې منظوره سوه، په دې خاطر دغه ولسمشر د نامه لاندې یادېږي. له ده نه هم کولی سئ تاسې استفاده وکړئ که چیرې بیمه نه لرئ، دا بازار کې واخلئ او ځان بیمه کړئ. میډیکیر په باره کې یو شی باید ووایم، دا چې میډیکیر یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې سن یې له 15 شپېتو نه زیات اوسي او یا معیوبیت ولري، معیوب اوسي، معلوله اوسي، د هغوی لپاره ده. نو که چیرې تاسو بیمه نه لرئ او مجبوره یاست ډاکټر ته ولاړ سئ، شفاخانې ته ولاړ سئ، نو هیله مو دا ده چې مخکې له دې نه چې ځان معاینه کړئ، د دوی له نرخ نه ځان خبر کړئ چې قیمتونه څنګه دي. کله کله قیمتونه ډېر جګي او تاسې به حیرانه پاتې سئ چې کاش ما ځان نه و معاینه کړی. نو قیمت چک کړئ، ځان ته ډاکټرانو نه پوښتنه وکړئ، نرخ نه د هر شفاخانې نرخ نه پوښتنه وکړئ او مناسبه نرخ ځان ته پیدا کړئ، بیا هلته ولاړ سئ خپله تداوي وکړئ. بیمه یا روغتیایي بیمه مشخصا ولې په امریکې کې ډېره ګرانه ده؟ ډېر دلایل لري. یو دلیل دا دی په امریکې کې ډاکټران ډېر درس وایي. ما په مخکې ویډیوګانو کې ویلي وه چې عالي تحصیلات په امریکې کې وړیا نه دي، باید ډېرې پیسې مصرف کړئ چې عالي تحصیلات لاسته راوړئ. په دا عالي تحصیلاتو کې ډېر ګران تحصیل بیا طبابت دی، ډاکټري ده. په دې خاطر دا 12 کاله ده او تخصص که وکړئ 14-15 کالو ته رسي. نو یو سړی ډېر پیسې باید مصرف کړي تر هغو ډاکټر سي. یو دلیل یې هم دا دی چې روغتیایي خدمتونه ګران دي. دویم دلیل دا دی ډاکټران دلته ډېر لایقه ډاکټران دي، ښه روزل سوي ډاکټران دي، د نړۍ په سطح باندې ښه ډاکټران دي. نو ښه ډاکټر خدمتونه ډېرې پیسې غواړي او ګران دي. نو دا هغه مسایل دي چې ډېر مهم دي او تاسې باید ورته پام وکړئ. ولې بیمه په ټوله کې که چیرې مشخصا وایم بیمه ضرور ده. بې صحي بیمې تاسې نسئ کولی صحیح ژوند وکړئ، ډېر ستونزې به درته پیدا سي. ولې ډېره ګراني ده دلته. زموږ وطن کې روغتیایي خدمات ډېر ارزانه وو، اگر چې کیفیت کم وو خو قیمت ډېر کم وو. یعنی هر چا کولی سوه روغتیایي خدمات لاسته راوړي. حتی روغتونونه، دولتي روغتونونه ورته هغه وړیا وه، حتی دوا یې وړیا ورکوله. دلته دا شیان وړیا نه دي او پیسې غواړي. نو هیله مو دا ده چې دې شي ته ډېره توجه وکړي. په امریکې کې د متخصص ډاکټر لیدل اسانه نه دي. ته باید وخت واخلې له ډاکټر سره او څو ورځې 2 3 4 حتی کله یو هفته هم منتظر سي تر هغو دې وخت ورسېږي. ته نسې کولی فورا له ډاکټر نه وخت واخلې او همغه ورځ چې تا زنګ ورته وهلی هغه ورځ تا وګوري. که چیرې حالت مو عاجل وي ورته ووایه چې زما حالت عاجل دی، په هغه مورد کې کیدای سي در سره کومک وسي. که ډېر عاجل خو تاسې باید د روغتون عاجلې برخې ته انتقال سئ. که نه نو تاسې مجبوره یاست څو ورځې صبر وکړئ. دا یو متفاوته شی دی، تاسې یو څه شاید متفاوت احساس وکړئ او خفه سئ چې ولې نسم کولی دا لاسته راوړم. دا همداسې معمول ده. کله مو چې وخت واخیست ډاکټر سره، تاسې معمولا که چیرې مو کورنۍ ډاکټري چې ستاسو سوابق روغتیایي سوابق ورسره وي، نو 15 دقیقې مخکې له ده نه چې ډاکټر تاسې وویني ورسئ. مثلا که په 4 بجو مو وخت اخیستی، تاسې باید په شفاخانې کې په 3:45 دقیقې یعنی 15 دقیقې مخکې تاسې شفاخانې کې حاضر اوسئ. که چیرې روغتیایي کورنۍ ډاکټر مو نه وي، معالج ډاکټر مو نه وي او یو نوي ډاکټر ته ورځئ اول ځل، نو حداقل نیم ساعت وختي ولاړ سئ، 3:30 بجو ولاړ سئ. که چیرې مو وخت په 4 بجو وي، حتی کیدای سي وختره ولاړ سئ. ډاکټر ته چې کله ځئ تاسې څو اسناد باید ولرئ. که کورنۍ ډاکټر مو وي نو هغه ستاسې سوابق لري، کافي ده تاسې خپل بیمه ځان سره ولرئ او یو څو نور مهم مسایل لکه د تلیفون شمیره، خپل آدرس
او خپل مریضي علایم ته څنګه مریض سوی کم علایم لري دا ځان سره یاداشت کړئ. که نوی ډاکټر ګورئ نو دا یو څه ډیر دي، مسایل ډیر دي، ځان سره یاداشت کړئ. نوی ډاکټر ته وختي ورسئ، نیم ساعت وختي ورسئ او ځان سره ټول هغه اړین روغتیایي اسناد ضرور دي ځان سره واخلئ. سابقه نسخې راواخلئ که ځان سره لرئ، که مو شربتونه درلود او ټابلیټونه او د هغوی عکسونه ځان سره واخلئ. بیمه حتمي ده ځان سره ولرئ، د بیمې شمیره ولرئ، خپل سوشل سکیورټي کارت ولرئ، خپل د کار اجازه نامه ولرئ، تلیفون ولرئ، خپل د بل کورنۍ غړي تلیفون باید ځان سره ولرئ، د کور په آدرس دقیق باید ځان خبر کړئ، کور مو چیرې دی، موقعیت هغه آدرس ورکړئ او سابقه د خپل روغتیایي سابقه ورته ووایاست. دا ټول اسنادونه باید ځان سره ولرئ تر هغو تاسې ورسئ. که چیرې په انګلیسي ژبه نه پوهېږئ، هیله مو دا ده دا مخکې له مخکې تیار ولیکئ، ځان سره په یو ورقه بیا عکس یې واخلئ او دا ځان سره ولرئ او ډاکټر ته ورښکاره کړئ. یا په ریسپشن کې هلته یو څوک ناست دی، تاسو دا فورم ډکي، یا فورم خپله ډک کړئ او یا له چا نه کومک واخلئ دا فورم درته ډک کړي. کله دا فورم ډک سه ریسپشن والا ګوري چې ټول معلومات مو په دې کې شته که نه شته. کله چې معلومات و بیا ډاکټر ته وایي، بیا ډاکټر تاسې ګوري. نو هیله مو دا ده چې دا په نظر کې ونیسئ او دا مسایل ډېر مهم دي. په امریکا کې کله چې ډاکټر ته ورسئ، ډاکټر تاسو سره ډېر ښه برخورد کوي، تاسو ته په کافي اندازه وخت ورکړي. دلته ډاکټر عجله نه لري. ولې؟ تاسو له مخکې وخت ورسره اخیستی دی، نو تاسو سره په ډېر ښه برخورد سره خبرې کوي، ستاسې خبرې اوري. افغانستان کې مشکل دا و چې ډاکټر بیچاره به ډېر ستړی و، په یو ساعت کې به 20 مریضان کتل، هېڅ به یې وخت نه درلود تاسو سره خبرې وکړي او فقط درته به یې وکتل یا به معاینه کړې او ویلې دا نسخه واخله، ځه ډوډۍ خپل دوا وخوره. هېڅ به یې پوښتنه نه کوله چې مریضي دې څنګه ده. خو دلته ډاکټر درسره کښېني، تاسو نه ډېر سوالونه کوي. نو په ده باندې باید پوه شئ چې دا ډاکټران متفاوت دي، د هر شي په باره کې تاسو نه سوال کوي. کله کله ستاسې یو رقم حالت تاسو ته رامنځته شي چې والا دا دومره ډېر سوالونه له ما نه کوي، بس نو ما ته دوا راکړه، زه مریض یم. نه، ورسره خبرې وکړئ، خپل د صحت په باره کې ورسره ووایاست، د خپل د کورنۍ د غړو د صحت په باره کې ورته ووایاست. بعضې موارد کې که تاسو سوال لرئ، ځینې سوال وکړئ او پوښتنو ته مو ځواب درکړي. نتایج د لابراتوار ډېر ضرور دی چې ډاکټر باید دا ولري او د هغه پر اساس د ستاسې مریضي تشخیص وکړي. کله چې تاسې راجع کوئ لابراتوار ته، اکسرې ته او یا نور معایناتو ته، دا نتایج ژر نه راځي. کله کله یو هفته او 2 هفتې وخت نیسي او تاسې بیخي ورسره ستړي سئ، دا ولې نتایج ډېر وخت نیسي. په امریکا کې دا نتایج، لابراتواري نتایج او نور نتایج ډېر وخت نیسي، نو حوصله هم په ده کې غواړم. نو بېرته راځم، کله چې ډاکټر سره ناست یاست او سوال تاسې هم کوئ، هغه هم کوي، هر شی مو ته په ذهن کې ګرځي، سوال وکړئ. ډاکټر اړتیا لري چې ستاسې بدن چک کړي، ستاسې سترګې وګوري، پزه، خوله، غوږونه او د بدن نور غړي. که چیرې د بدن بعضې غړي نه غواړئ چې ډاکټر وګوري او یا یې چک کړي، ورته ووایاست ډاکټر صاحب زه فرهنګي لحاظه لازم نه وینم یا احساس نه کوم چې ته زما د بدن دا غړی وګورې او یا لاس پې ووهې. هغه مشکل نه لري، هغه په دې مسایلو پوهېږي. که چیرې ناروغه مو ښځه یي، معمولا د ښځو لپاره ښځینه ډاکټر شته او هغه کولی شي ستاسې ښځینه ناروغه وګوري او هلته هم که ښځینه ناروغه مو په بعضې مسایلو کې نه غوښتل چې دا بعضې مسایل ورته حساس دي، نه غوښتل چې معاینه سي، ډاکټر ته دې ووایي او هیڅ مشکل نشته. دلته ډاکټران ټول کوشش کوي چې تاسو سره کومک وکړي، تر هغو تاسو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. کله چې ستاسې خپل معالج یا کورنۍ ډاکټر پیدا کړه، ډاکټر مکلف دی چې له سره تر پښو پورې تاسو ټول چک کړي، پلار، مور او نور کوچنیان. نو ضرورت دی چې ستاسې ټول بدن جدا جدا وګوري، حتی هډوکي مو وګوري چې آیا جوړ یاست که نه یاست،
که مشکل لري که نه لري، هم تاسو خپل د وجود په اړه معلومات ورسره شریک کړئ او هم هغه ته اجازه ورکړئ چې تاسو درست معاینه کړئ. بعضې مسایلو کې شاید تاسو مقاومت وکړئ او ونه غواړئ چې هغه مسایل معاینه سي، مشکل نشته، ولې کومک کې ډاکټر ته یو ښه انځور ستاسې ولري. نو ډاکټر ستاسې روغتیایي انځور ځان سره جوړوي او تاسو ته یوه دوسیه اچي او د هغې دوسیې پر اساس باندې هر کله مریضېدلی ډاکټر تاسې راغواړي، ضرور نه ده بیا ډاکټر ستاسې له سره هغه سوالونه وکړي، ستاسو سابقه لري او کولی شي تاسو ته ستاسو د مرض ښه تشخیص وکړي. شاید کله کله تاسو ته دا سوال پیدا شي چې زه ولې نشم کولی دواخانې ته ولاړ شم او خپل ځان لپاره او د ماشومانو لپاره دوا واخلم. افغانستان کې مو کولی شو هر دواخانې نه هر رقم دوا لاسته راوړو، حتی انټي بیوټیک لاسته راوړو او ماشومانو ته یې ورکړو. امریکا کې دا شی امکان نه لري. امریکا کې بې نسخې تاسو ته څوک دوا نه درکړي، خصوصا هغه دوا چې انټي بیوټیک ولري. ولې ته نه پوهېږې، تا زده کړې نه دي کړې په طبابت کې چې کومه دوا کولی شي ستا ناروغۍ ته ګټوره تمامه شي. که چېرې پوه هم شي په بعضو مسایلو، دوز باندې نه پوهېږي چې څومره دوا باید وخوري، څو ورځې باید وخوري، اندازه باندې نه پوهېږي. شاید کله کله ډېره دوا وخوري چې روغتیایي جدي مشکلات در پیدا شي، او یا کله کله کمه دوا وخوري او هېڅ تاثیر ونه لري. بل په هر مورد کې ډاکټران دلته چاته انټي بیوټیک نه ورکړي. یو هغه شی چې ډېر متفاوته پیدا کړ په امریکا کې، په هر ناروغۍ لپاره او یا په اسانه په امریکا کې چاته انټي بیوټیک دوا نه ورکړي. ډېر باید ډاکټر ځان مطمئنه کړي تر هغو چې تاسو ته انټي بیوټیک درکړي. ولې هغه وایي انټي بیوټیک مې چې کله وخوړه د وجود نور ښه حجرات هم له منځه ځي، ستاسو وجود ضعیفه کېږي او په آینده کې بیا انټي بیوټیک پر تاسو ښه تاثیر نه کوي که چېرې مریض شئ. نو هغوی کوشش کوي چې په نورو دواو تاسو علاج وکړي، مخکې له دې تاسو ته انټي بیوټیک درکړي. که چېرې ډېر ضرور و نو بیا انټي بیوټیک درکړي. نو که چېرې تاسو ماشومان یا ستاسو مشران تبه درلوده یا نور عادي مریضیان وي، دا کولی شئ د تبې ضد دوا واخلئ، نورمال ماشومان ته ورکړئ. ولې ځان ته هم کولی شئ دا دوا واخلئ، دا خرڅېږي او ارزانه دي، په هر دکان کې شته. ولې که چېرې معالج ډاکټر ولرئ، مخکې له دې نه چې ماشومانو ته او ځان ته دوا ورکړئ، یو زنګ ورته ووایئ چې ماشوم مې لږ تبه لري، زه لږ تبه لرمه، ریزش شوی یم، اینده دوا مې اخیستې، ویې خورمه، بیا درته وایي ویې خوره، هېڅ مشکل نشته. ډاکټر وخت لري در سره خبرې وکړي، هېڅ مشکل نشته. نو دې شي ته پام وساتئ، خپل روغتیا ته ډېر پام وساتئ تر هغو صحتمنده اوسئ او هر ګړی ډاکټر ته ولاړ نه شئ. په ماشومانو هم ډېره ښه توجه وکړئ. که چېرې ماشوم مو مریضي او خصوصا ساري مریضي، ریزش شي، ستونی یې درد وکړي او ټوخي، آیا تاسو مکتب ته ماشوم واستوئ که وانستوئ؟ ضرور دا ده چې تاسو ماشوم مکتب ته وانستوئ او یو ورځ دوه ورځې وساتئ، دوا ورته واخلئ، ډاکټر ته یوسئ. که چېرې مو مکتب ته واستول نور ماشومان هم دا مریضي نیسي، دا ساري ده او دا تاسو انتقالوئ نور ماشومانو ته. نو هیله مو دا ده چې ماشوم مو چې کله مریضي، ټوخي، ریزشي، تبه لري، دا مکتب ته وانستوئ، دوا ورته واخلئ، جوړ شي، کله چې جوړ شه بیا مکتب ته واستوئ. که چېرې تاسو روغتیایي بیمه هم ولرئ، ولې هر ډاکټر ته نه شئ تللی او هر شفاخانې ته، ځان باید مطمئنه کړئ چې دا ستاسې بیمه په کوم شفاخانې کې چلیږي. هلته یو لیست دی، وګورئ دغه ډاکټران دي په دغه شفاخانو کې او کولی شئ. هر چېرې نه شئ کولی چې ولاړ شئ او دا بیمه وړاندې کړئ او تاسو ته خدمات وړاندې کړي. ښه به دا وي که چېرې شفاخانې ته ځئ، یو کلینیک ته ځئ، مخکې له دې نه چې ستاسې تداوي وکړي او تاسې وګوري، په ریسپشن کې ورته ووایاست زه دا رقم بیمه لرم، هغه به درته وایي دا بیمه موږ منو، مشکل نشته. که چېرې مو ډاکټر خوښ نه یي، فکر کوئ ډاکټر تاسو ته ښه روغتیایي خدمات نه وړاندې کړي، ډاکټر مو په خبره نه پوهېږي او تاسو یو منطقي موضوع ته اشاره کوئ، نو کولی شئ د ډاکټر له
سوپروایزر سره یا امیر سره خبرې وکړئ، د شفاخانې له رئیس سره خبرې وکړئ. کېدای شي ستاسو ډاکټر تغییر کړي، تاسو ته بل ډاکټر توظیف کړي، خصوصا کورنۍ ډاکټر تر هغو ستاسې خبرې واوري او تاسو ته خدمات وړاندې کړي. نو دا عادي ده که چیرې داسې یو موضوع سره مخامخ شوئ، کېدای شي دا په دې خاطر تاسې بیمه اخلئ، بیمه د پیسو مقابل کې اخلئ او د پیسو مقابل کې تاسې باید ښه روغتیایي خدمتونه لاسته راوړئ. د شفاخانې عاجله څانګه او د امبولانس راغوښتلو په باره کې ما مخکې تاسو سره وعده وکړه چې معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې د ویډیو پای ته ورسوم غواړم په همدې باره کې هم تاسو ته معلومات درکړم. تاسې څه وخت کولی شئ امبولانس راوغواړئ، زنګ ورته ووهئ او د شفاخانې عاجلې برخې ته ولاړ شئ. په هر مریضي باندې نه شئ تللی، په یو عادي مریضي باندې. ماشومان مهم دي که چیرې 3 4 5 6 میاشتې 1 کلن اوسي حتی 2 کلن او طبع یې ډېرې جدي اوسي، سخت ټوخیږي، کېدای شي تاسې عاجل حالت ته زنګ او نفس تنګي ولري. ولې که چیرې مشران یې نو عاجل روغتیایي خدماتونو ته څه وخت زنګ ووایئ کله چې احساس کوئ نفس مو تنګیږي، د زړه حمله در باندې راځي، بېهوشه سوئ، یو ځای مو مات څه خپله نه شئ کوئ حرکت وکړئ. که حرکت وکړئ هغه ځای نور هم خرابېږي. ضرورت لرئ چې تذکره اوسي، تاسو پکښې واچي، ټینګ مو وتړي او انتقال مو کړي. او نور هغه مسایل چې تاسې کله کله یو بدن یوه برخه مو فلج سي، لاس مو بې حرکته سي، تاسې ښه پوهېږئ چې اضطراري حالت کې، بیړنی حالت کې تاسې کولی شئ زنګ ووهئ، امبولانس تاسو ته راسي او تاسې د شفاخانې یا روغتون عاجل برخه ته انتقال کړي او تاسې عاجل خدمات لاسته راوړئ. په هر موضوع کې امبولانس ته زنګ مه ووهئ. امبولانس ډېر قیمته دی، هر وخت چې تاسو ته راځي $1,500 مصرف دی د امبولانس. نو هیله مو دا ده په هر جزئي مسله امبولانس ته زنګ مه ووهئ. په نورو مسایلو کې هم که چیرې تاسې روغتیایي خدمتونو ته ضرورت ولرئ او معالج ډاکټر مو او یا هم متخصص وخت ونه لري، تاسې کولی شئ نور کلینیکونه شته که تاسو ته خدمتونه وړاندې کړي، هغه ته زنګ ووهئ، ورشئ، ځان معاینه کړئ او تاسو ته فوراً په 1 ساعت کې 2 ساعتو کې دوا درکړي او جوړېږي. نو دا مسایل ټول په نظر کې ونیسئ. نو په آخر کې دا ویل غواړم چې په امریکې کې روغتیایي سیستم او روغتیایي خدمتونه ډېر متفاوته دي. ځان پرې خبر کړئ او په دې اړه معلومات لاسته راوړئ، تر هغو وکولی شئ له دې نه ښه ګټه واخلئ. نو دا ویډیو همدلته پای ته رسوم. تر بیا تاسو ته ښه وخت غواړم او ښه روغتیا غواړم. خدای په امان.